د سیرت پاک په سلسله کې مو خبره روانه کړې وه. د حضور پاک مبارک د ربیع الاول په میاشت کې د دنیا نه آخرت ته سفر شوی دی. تیره جمعه مې د هغې د حجة الوداع اخري حج بیان کړی او د حج د پس تقریبا حج په ذی الحجه کې 12 د ذی الحجې ته خلاص شي نو محرم، سفر او ربیع الاول پوره 3 میاشتې پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. د نبی علیہ السلام چې څنګه پیدایش نښې وې چې دنیا ته کله راتله او د راتلو نه مخکې څه نښې نښانې موجود شوې وې، دارنګې د نبی علیہ السلام مبارک د وفات او د دنیا د آخرت د سفر هم څه بعضې نښې نښانې ښکاروي. لکه حجة الوداع کی چې دا آیت نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، نو صحابه کرام پوه شو لکه الله اعلان وکړ چې ما ستاسو دین مکمل تاسو د دین نوم ما کېښود چې اسلام وته او زما چې کوم لوی احسان و په تاسو د قرآن د نازلولو په سلسله کې او د دین او د اسلام د کاملولو په سلسله کې هغه احسان مې پوره کړ، دین کامل شو. نو صحابه پوه شو چې نبی علیہ السلام خو الله رالیږلی دی دپاره دی چې د الله دین مخلوق ته ورسوي. دین مکمل شو، مخلوق ته یې ورساو. اوس د پیغمبر علیہ السلام بیا په ځمکه په دنیا کې د باقی زندگی څه ضرورت پاتې نشو. تیره جمعه مې ویلو چې حضرت ابوبکر صدیق په ژړا شو، ویې ژړل او صحابه وایي چې دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې د دین د مکمل کېدو الله اعلان وکړ. دا بوډا ولې ژاړي؟ وی تاسو ته پته نشته د حضور پاک ضرورت ختم شو په دنیا کې، دین مکملېدو دپاره الله لېږلو دین یې پرې مکمل کړ. نو نبي علیہ السلام نه چې صحابو تپوس وکړ هغې وی دی ټیک وی، بیا صحابو هم په ژړا شروع کړه. دویم نمبر حضور پاک په دغه حجة الوداع کې اعلان وکړ خذوا عني مناسککم، ما نه د حج طریقې ګورې زده کړې، حج ګران عمل دی. لعلی لا حج بعد عامی هذا، ممکن ده چې زه د دې کال نه پس بل حج ونه کړم. او دا یې هم وفرمایل وی ماله د الله قاصد راغی، نه ممکن ده چې ماله د خدای د طرف نه قاصد راشي، استازی راشي او ما الله له وغواړي. او دا آیت ذکر کا چې رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون وما کان لبشر څنګه من قبلک الخلد، چې ستا نه مخکې یو بنده له ما همیشه ژوند نه دی ورکړی. افئن مت فهم الخالدون، نو د دنیا دا سفر آخرت ته به تم کې او چې ته د دنیا نه رخصت شي نو دا نور خلک به جمدي پاتې شي. د دین هم دا صریحه خبره ده، ښکاره خبره ده. صحابه پوه شو او دا صورت هم نازل شو چې قرآن شریف کې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
اللہ دا صورت نازل کا چھے دا اللہ مدد برازی چھے کل دا اللہ مدد راغے او فتوحات شو خصوصا مکفت شی خلق بدل دل دین ترازی باس اغینا پس دا اللہ تسبیحات وایا او دا اللہ بخن دا اللہ نغوا ودینا پس نبی علیہ السلام بتسبیحات دے سبحانك ربنا وبحمدك سبحان الله وبحمده استغفرك واتوب اليك تاب نبی علیہ السلام دے استغفار و توبے او تسبیحات او حمد دا اللہ تعالی دا بے فزیات مقدار کے بھی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنورو کلونو کے بعد لس پہ اعتکاف کو پر رمضان کے اوپر اخیری کال کے شلش پہ اعتکاف کو اور حضور پاک او فرمائل چھے پنورو رمضانونو کے بعد جبریل علیہ السلام راتاو ماتا میرا قرآن دور کو فما حصہ قرآن چلیت جو بنازل ہوا ابے را سر دور کو ماتا بے اورولا نبی علیہ السلام بے یوزل اورولا یوزل با جبریل علیہ السلام اورول لکدا قرآن چی سوکیات کی اقبل استاد سر بیا دور کی چی یاد پاتی شی وی آخری رمضان کے جبریل علیہ السلام دو ظلماتا قرآن ہوا و بی بی فاطمہ تا وی بی ممکن دا چی دما جل نزدے دے احد شہداء اتکا لپس نبی علیہ السلام لا او باقیدہ جنازے پہ اکڑا بخاری شریف کے راضی لکا سنگ کی سڑی پمڑی جنازے کی بکا سی جنازے پہ اب یہ ممبر تاو خط اٹھول صحابہ کرام و تیلانو کو تولو اعلانے کو ویزستاسو نمخ کس روانے انی فرط لکم استاسو دا پارا مخ کی تلون کے استاسو دا فیدے دا پارا او ما تخفل حوض کوثر دے دے نخکاری لیوینم حوض کوثر استاسو نظمخ کے روانے او ایزا پتاسو پدے نیاریگم جتاسو پا کفر و شرک کے مبتلا شے پدے درمان نیاریگم جتاسو پدے دنیا پا مالون و دولتون کی اول سر سیالے ہوکے مال بزیاد شی دام نخوا بقی مقبری تلار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تک دا بقی قبرستان کی جو سمر مردگانو دا غید پر دیر عاجزانتا ورسر و دردمندے سرا دعاگانے اکولے ویجر اغید دعاگانے اکولے دا بقی دا مقبرہ کے تقریباً کم و بیش اس دید حضور پاک زمانہ کی مواغین قسم پا کی دفن دی لزر و پورے صحابہ کرام دے کے دفن آگا وقت بولن پا کرے صحابہ کرام دفن شیو اغید وفات نفس پا کرے دفن شیو نو بہر کے اغید املا بکہ او صلی صحابہ وی یو صلی چی جمدون رخصت اخلی دا سی حضور پاک دا احد شہداء اللہ دا بقی مقبرے تا کچھ دا بقی مقبرے دا واپس راتا دا زبرگ میاشو دا رجب دا سفر دا سفر میاشوا مونگو دا چورے میاش تاسو آئے دا دی اخری چار شنبہ وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری شورش سرے دل عائشہ صدیقہ فرمائی چرالا بیوار اقصا عائشہ پسر دل عائشہ و تمخ کی وئی وار اقصا سر میں خود ان پختانوی سر میں مات نبی علیہ السلام مبارک کو فرمائل بل وانا ورأسا بل انا وانا ورأسا عائشہ زما سر خوگے گی زما پر سر درد دے زما پر سر باندے درد دے نبی علیہ السلام مکل خوش طبیعتی کو لدے بی بیانو سرا عائشی صدیقی فریادو تو نو حضور پاک ورطو فرمائل عائشی تو ولی یرے کی کہ سرخوگیر زیاد شو تملش شوی تو بختور خوش قسمت جنازہ بدر باندیو دفن بدے کا موضوع بدلو وانا عائشی صدیقی متاق اقبل ناس کئی خضر پخاوندانو باندے
وی اوم دا مام دا خیال دی چې ته زما په مرګ خوشحاله که زمړه شوم کله پروا نشته مازدیګر ماښام به یې زما په ځای دویم بله ښځه کړې حضور پاک ورته مسکې شوې نه شی ته به له دې سرخوږي نه جوړه شي الله به دې جوړه کړي او زما دا بیماري ممکن ده چې ختمه نه شي یو بیبي د انصارو ناسته وه په دې دوران کې راغلی و یو بچی یې مړ شوی عایشه رضی الله عنها ورته حضور پاک ته عرض کوي وی صاحب دا بیبي زنانه راغلی ده د دې بچی مړ شوی دی ډېره دردمنه ده نبی علیہ السلام وفرمایل د چا چې درې ماشومان نشي نابالغه وانو او دا مور پلار یې پې صبر وکړي نو خدای به جنت ورکړي او ته وی صاحب که دوه ماشومان وی که دوه هم د چا مړه شي مور او پلار یې پې صبر وکړه الله به جنت ورکړي وی که یو ماشوم د هغه ښځې خو یو مړ یو ماشوم د چا مړ شي نابالغه مور او پلار یې پې صبر وکړي نو الله به دې لم جنت وی صاحب که د چا ماشوم مړ نه شي یا ماشومې ني عایشې بیبي خو ماشومان نو حضور پاک فرمایل وی زما مرګ د ټولو مسلمانانو دپاره صدمه ده او غم دی او زما مرګ باندې صبر چې چا وکړو زما وفات یې ځان ته را مخکې کړو صبر یې وکړو دله به خدای جنت یا موفقه عایشې خلکو له ګورې داسې تپوسونه کوي چې فایده خلکو ته رسېږي دا د حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها د نمبر ورځ چهارشنبې ورځ ده ورو نبي علیه السلام سرخوږي خو شته خو داسې خاص بیماري نشته چې بنده په کټ کې وغورځوي د ګل ورځ ده حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها خپله د هغې د نمبر ورځ راله نو د پیغمبر علیه السلام بیماري لږه زیاته شوه او بیا د هغې نه پس به هم نبي علیه السلام جومات ته ته مونځ به یې کوه مانځله به ته او لګیاو هغه خپل د هر یو ورځ یو شپه د یوې بیبي نمبر و نو هغه خپلې بیبي له به ته د شریعت مطابق باقاعده هغه خپل له به ته و چې بل ورپسې ګل راغی نو بیا پیغمبر علیه السلام نشو تللی ډېر زیات کمزوری شو نو د بیبي عایشې صدیقې کوټه کې و نو تپوس یې وکړه بیبیانې ټولې ځان ته راغونډې کړې وې ویې نه این انا غدن سار له به زه کم ځای یم سار له به کم ځای یم داسې تپوس یې نه کو بیبیانو خو پوه شو چې صاحب تا ته خپل سار له نمبر معلوم نه چې د کومې بیبي سره دی خو چې تا تپوس کې نو معلومېږي دا چې نور د ګرځېدو نه هغې وی د الله رسوله چې ستا کوم ځای خوښي هغه ځای بیا زمونږ د طرف نه په تاسو پابندي نشته نو پیغمبر علیه السلام د اخري اتر ورځې د یو ګل نه تر بل ګله پورې دا د بیبي عایشې صدیقې په کور کې تېری کړي هغې کې فایدې وې ډېرې زیاتې یو خو د عایشې صدیقې مناقب او د هغې فضایل ښکاره دي او بل دا وه چې د هغې د کوټې نه جومات ته کلکۍ وه نو په اسانه پیغمبر علیه السلام جومات ته تللی شو دی بیماری دوران کې یو ځل بی بی فاطمه راله حضور پاک لږ تکلیف زیات و سخت و نو هغې واکره بابا اوهو د پلار مصیبته ای زما د بابا بیماری نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل وی فاطمه وی ستا په پلار باندې نن نه پس تکلیف نه ښه او ځان ته یې رانږدې کړه نو په دې غوږ کې ورته څه پټې خبرې وکړې نو هغه په جلا شوه نو چې جلا ته یې وکتل ورته نو بیا ځان ته رانږدې نو بیا ورته په غوږ کې څه پټې خبرې وکړې نو په خندا شوه نو بی عایشه وی ما وی چې دومره هوښیاره ښځه مې په داسې سادګۍ نه ده لیدلې فاطمه څومره هوښیاره ده او دا څومره سادګي دې وکړله ساده کار دې وکړه چې دا د جړا وخت نو بیا خاندې ولې او که د خندا وخت دا جاړې ولې یو وخت کې دې وژړل او دې وخندل ورته وی ما ته به ال وی نه دا زما د پلار ما سره راز دی دا درته نشم چې کله حضور پاک وفات شو بیا دې تپوس وکړو وی ګوره زه د میره مور یم او زما د موروالی در باندې حق دی خامخا به ما ته الوی تا ته په غوږ کې پټ څه ویلي چې په لومبي ځل دی وجړل
او بیا دې په دویم ځل یې درته ویل وخندل وی په لومبي ځل یې ځان ته نږدې کړم ما ته فاطمې زما په دې بیمارۍ کې به زه وفات کېږم او سنخنې خانې راته وښود ما به الله بلي په دې بیمارۍ کې نو زما د پلار صدمه وه نو ما له ژړا راله او مې ژړل وی بیا ځان ته رانږدې کړم وی ما ته وی چې فاطمې مه ژاړه زما په اهل و عیال کې د ټولو نه مخکې به ته ما سره ملاوېږي او صبر به کېږي ورې فریادونه به نه کې چغې به نه وې هماغسې وشوه د حضور پاک د وفات نه پس 6 میاشتې پس بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ورپسې وفات شو دا د بیمارۍ ورځې په کور کې حضور پاک تېرې کړې اختلاف پکې شته خو تقریبا 11 منځونه نبي علیه السلام دا په کور کې ځان دا نشو وتی 11 منځونه او دا سخت بیماری تقریبا 8 ورځې تېره کړې ده په دې اتو کې کله کله وتی 8 ورځې پوره خو 40 منځونه جوړېږي دې کې کله کله وتی چې دا بالکل د ماښام لمونځ یې وکړو او بیا د هغې نه پس نه شو وتی نو د ماسخوتن مانځه له نبي علیه السلام تیارې کوو د ماسخوتن مانځه له چې کله ته نو نبي علیه السلام مبارک بیبیانو ته یې په موږ واچوي نو بیا پې واچوي سخته ګرمه تبه یې وه دا بنده ګرمه تبه نه چې دا وجود یې ګرمېږي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ما چې د حضور پاک په تندي مبارک لاس کېښود وی دومره ګرم و چې د ما دا لاس یې سوځو وی ما ورته د الله رسوله ستا دا بیماري ډېره سخته نه ده وی اوس تاسو که چې په 2 کسو سین سخته بیماري راځي په ما به هغسې په 1 کس راځي د 2 کسو سختی به په ما راځي ولې ما له په دې اجر خدای زیات راکړي دا همدې دپاره چې د مسلمانانو دپاره یو تسلي شي که یو سړي بیماري سختۍ تبې وي سرخوږي وي ډېر ځان ته حضور پاک را مخکې چې د هغه نه خو خدای ته زیات نیازبین نه او نه د خدای زیات خوښ او نه خدای ته د حضور پاک نه زیات ګران نو چې په هغه تکلیف راته نو په موږ هم راځي نو یې په ما اوبه راواړوې اوس هم د دې ګرمې تبې دپاره ډاکټران هم دا علاج تجویز کوي چې یخې اوبه پېچي نو بیا پې واچولې نو چې یې واچولې وي ما اوچت کړې نو چې څنګه یې اوچتو نو بېهوشه شو چې کله هوش کې راغی نو تپوس یې وکړو وی مونځ شوی دی که نه وی نه صاحب خلک ستا انتظار کوي وی ښه بیا په ما اوبه راواړوې بیا پې د پاسه اوبه ورواړولې نو چې بیا پاسېده نو بیا بېهوشه شو نو چې هوش کې راغی نو بیا تپوس وکړو مونځ شوی دی که نه وی لا هم ینتظرو الله رسوله مونځ نه دی شوی صحابه ستا انتظار کوي وی ښه ما باندې بیا اوبه راواړوې بیا پې اوبه د پاسه واچولې چې بیا کله پاسېده نو بیا بېهوشه شو نو چې هوش کې راغی دا د ماسخوتن وخت و نو بیا تپوس وکړو مونځ شوی دی که نه وی نه صاحب صحابه د انتظار کوي وی ښځې لاړ شئ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق ته حکم وکړئ چې خلکو ته مونځ وکړي د نشم حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی ما وی چې که زما پلار 2 خبرې دي یو خو نرم دله زړه کې وشو دیم دا دي که د پیغمبر علیه السلام په مصله ودرېږي او حضور پاک خدای مکه وفات شي نو بیا به خلک وایي چې ابوبکر سپیرو که دې نه وی ولاړ دی دا ګوره دی ودرېد په مصله وی زه څه خبر وم چې د پیغمبر په مصله د هغه نه پس څوک ودرېږي هغه به سپېرنې به ډېر بختور او خلک به یې قدر کوي وي دا ماته څه پته نو ما ورته وویل چې د الله رسوله زما پلار ابوبکر ډېر زیات نرم دل دی ډېر نرم دی او لا یقوم مقامک ستا په ځای نشي ودرېدی عمر ته حکم وکړه هلک یو ګوټی تکړه یې د زړه نه هغه ستا په مصله ودرېږي بیا فرمایل مري ابا بکر فلیصلی بالناس ابوبکر ته حکم وکړه
چابا چې خلکو ته منځ ما بیا ورته ووی چې ان ابا بکر اسیف ابو بکر نرم دل دی لا یقوم مقامک ستا په دې د الله رسول نشي ودرېدی بیا حکم وکړه چې شابه ابو بکر ته حکم وکړه ما حفصې رضی الله عنها ته وی ام المؤمنین د مسلمانانو مور حضرت عمر لور مې حفصې ته ورته ووایه نو حفصې ورته ووی نو هغه یې ورټله ورته وی زه درته ویم چې ابوبکر ته حکم وکړه تاسو زما خبره نه منئ وی هغه د یوسف علیه السلام د زمانې د ښځو چلونه کوي د هغې ښځو هم یوسف علیه السلام په تکلیف کې و تاسو هم زما خبره نه منئ فورا ابوبکر ته حکم وکړئ چې خلکو ته لمونځ وکړي نو حضرت ابوبکر صدیق ته یې وویل نبی علیه السلام حکم کړی خلکو ته لمونځ وکړه ګوره دا پوره نښه ده که نه د ځان په ځای حضرت ابوبکر په مصله ودرول او د حضور پاک په ژوند کې ټول منځونه کول د هغه په مصله دا د ابوبکر صدیق خلافت ته اشاره په امت کې بهترین انسان هم دی په ټولو کې غوره دغه منځونه د پیغمبر علیه السلام په بیمارۍ کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی حضور پاک به ما خیره تپوس کوم وی سال دی د خلق وی د الله رسوله انصار جاوي درې په دې په جومات کې ډلې ډلې ناستې دی او تا پسې جاوي ډېرې ورځې شوې ته یې نه لیدلې وی ښه داسې وکړې اووه مشکوله ډک راوړی چې چا خپل دیني ګوتې پکې چاني واله برېد ټک او ما واړوې نو یو غټ لوښی په هغې کې نبي علیه السلام کېناست او بیبیانو پې د پاسه هغه مشکونه ور واړول وی مس جومات ته بوځئ نو حضرت علی او حضرت عباس رضی الله عنه په اوږو یې لاسونه واچو او جومات ته بوت نو قسم دې قدم یې نه شو اخیستی داسې تکلیف کې صحابي وایي ما ته اوس هم هغه منظر یاد دی چې د حضور پاک دا مټۍ ګوته مبارکه په ځمکه راښکې شو په ځمکه یو کرښه جوړه نو د ماسپښین لمونځ و او حضرت ابوبکر صدیق په مانځه باندې ولاړ نو چې څنګه نبي علیه السلام یې ور دننه کړ نو ابوبکر خو پوه شو چې حضور پاک راغی تشریف یې راوړه نو رستو کېده نو نبي علیه السلام وله په لاس اشاره ورکړه چې مه رستو کېږه نو پیغمبر علیه السلام د حضرت ابوبکر نګس طرف ته کېناست ابوبکر خی طرف ته خوا کې ورته ودرېد نبي علیه السلام امامتي وکړه او ابوبکر به د پیغمبر علیه السلام تکبیر الله اکبر یا سمع الله لمن حمده دا قوم ته رسول منځ خلاص شو وی ما اوس په منبر باندې کېنوې نو چته یې کړه په منبر باندې کېنه نو د اخري تقریر نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړ یو څو ضروري خبرې په دې موقع اعلان کړې ډېرې ناشنا یوه خبره خو یې دا اعلان کړه وی چې څومره دروازې دي د جومات کړکۍ جومات ته خلکو کړکۍ کړې وې د خپل کور نه او په جومات ته راتلل وی دا ټولې بندې کې سوا د ابوبکر د کړکۍ نه د ابوبکر صدیق کړکۍ به باقي ټولې بندې کې ګورې دا هم دې ته اشاره تو چې دې به خلیفه جومات ته به راځي نو کړکۍ د ده به ښکلوي اوس هم باب السلام ته مخامخ باب السلام سره خوا کې دروازه باندې بره په بورډ لیکلي دي هذه خوخة ابي بکر صدیق رضی الله عنه دا د هغه د کړکۍ ځای کړکۍ خو یې دې خوا وه لکه نږدې وه په جومات کې بل ځای نه و نو هلته یې بورډ لګولی دا یوه شو دویمه یو خبره وی ټول خلک به ډېرېږي انصار به کمیږي
د انصارو په حق کې خصوصا سفارش کوي. ټول خلک به ډېرېږي، انصار به کمیږي او انصارو به حق تلفي کېږي. وروسته بادشاهان به دوی له خپل د دوی حقونه نه ورکوي. وایي انصارو فکر مه کوئ، تاسو صبر وکئ، ما سره به د حوض کوثر په غاړه ستاسو ملاقات کېږي. او بیا وی زه د ځان نه اوس خلیفه ته دا اعلان کوم چې که انصارو کې چا ښه کارونه وکړل د هغې وله ښه بدل ورکړئ، او که په انصارو کې چا زیاتې او که غلطي ترې وشوه عفو ورته کوئ. دا د هغې په حق کې وصیت. بل یې څه فرمایل؟ وی الصلات، ولې د مونځ خیال ساتئ، پام کې مونځ نه پاتې نه شي. مونځ کوئ په خپل وخت کې او د شریعت مطابق یې کوئ. الصلات داسې لفظ یې راوړه لکه پښتانه وایي دریاب په کوزه کې بندول. مونځ نه قضا نه شي، مونځ کوئ نمبرې. د مونځ خپل شرطونه خشوع خضوع پوره کوئ، مونځ کې دنه زیاتې کمې ونه شي، او په خشوع خضوع فوت نه شي، په اطمینان کوئ. د مونځ د ټولو آداب و مستحباتو رعایت کوئ. بیا څه فرمایي؟ وما ملکت ایمانکم، چې څوک د چا د لاس لاندې دی هلې د هغه خیال ساتي. د غلام وینځه د دې ګورې خیال ساتي. نوکر مزدور دا هم ستا د لاس لاندې دی، د دې به هم خیال ساتي. د همسایه به خیال ساتي، د زمیندار به خیال ساتي، د کرایهدار به خیال ساتي. چې څوک د چا د لاس لاندې دی د هغې به پوره خیال ساتي، ظلم به نه کوي. اکثر نیک په دی خپل مزدور ظلم کوي، بادشاہ په خپل رعیت ظلم کوي، مالک په خپل غلام او نوکر ظلم کوي، په همسایه ظلم کوي. ظلمونه به نه کوي. مالداره طبقه به غریب طبقې سره ظلم او زیاتې نه کوي. او بل اعلان یې دا وکړو وی وفدونه به راځي د بار نه، نو چې زه څنګه وفد راشي او هغوی له څه شی ورکوم، وی تش به یې نه لېږئ، تاسو به هم ورکوئ. بل یې اعلان وکړو وی اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرة العرب، مکې مکرمې مدینې منورې او ګرد و جوار نه یهود عیسایان ټول وباسئ. دا یو پرې نه دی. دا عجیبه اعلان دی. که دا یهود او نصارا دلته وي نن به بیت الله ستا په لاس کې نو د هغوی په لاس کې و. شام کې یهودیان پراته دي نو بیت المقدس ستا لاس کې نه یې د هغوی په لاس کې دی. نبی علیہ السلام ته خو د الله رب طرف نه پیشنګویه کېدی که نه، حالات براتل د بیت المقدس خوا کې یهودیان ډېر دي هغه قبضه کړی. که نن د بیت الله خوا کې دا خلک وي، نن به بیت الله ستا قبله خو قبضه به د هغوی وه. نن مدینه منوره ستا مقدس ځای او قبضه به د هغوی وه. یهود نصارا جزیرة العرب، بحر فارس او بحر هند، د دې په میانځ کې چې کومه علاقه ده دې ته جزیرة العرب وایي. دې نه دا وباسئ. او بیا څه وایي ناشنا ټکي؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. وی خدای دې په یهودیانو په عیسایانو لعنت نازل کړي. وی د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې شروع کړي دي. وی لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، وی ګورې زما قبر ته سجدې ونه کړئ. هسې نه زما د قبر نه بت جوړ نه کړئ او سجدې ورته ونه کړئ. او چې کوم څیزونه ما درته ویلي چې دا حرام دي او دا حلال دي، وی د دې نسبت ما ته ونه کړئ. دا ما نه دي حلال کړی، ما نه دي حرام کړی، دا الله حلال کړي دي، الله حرام کړي دي. مې صرف بیان درته کړی. اخر کې داسې ټکي وایي چې څوک دا ونه وایي دا خدای درجې ته پیغمبر ونه رسوي. حضور پاک له خدای لوی شخصیت ورکړی دی، ډېر لوی شخصیت. لا يمكن الثناء كما كان، چې څه د پیغمبر شان حق دی هغسې صفت د هغه نشي کېدی. دومره به ووایم مقدس خدا بزرگ توی قصه د مختصره قصه دا ده چې د الله نه پس د ټول مخلوق نه اوچت دی، لیکن خدای نه دی ګوري. الله په خپل صادر کې ځان سره بل څوک نه، دا قانون او قاعده ده.
زه په خپل څادر کې ځان سره څوک نه پرېږدم. نو خدای وایي الکبریا و ردای، الوهیت دا د خدای خاصه دی کې خدای بل څوک نه پرېږدي. هر څومره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې شخصیت دی او د ټولو پیغمبرانو رسولانو سردار دی، د ټولو پیغمبرانو رسولانو، او قیامت پر ورځ به ټول نبی علیہ السلام ته پیغمبران هم رجوع کوي، لیکن بیا هم دغه عظیم هر شخصیت دی پیغمبر په دا خاورو کې به سپندې چاته لګاو. اخر وقت کې دا وایي بی بی عایشه وایي یحذر الامة مما صنعوا، وایي کوم یهود نصاراو چې پیغمبرانو قبرونو سره څه کړي دي امت یې یراو چې ما سره دا ونه کوې، او که دا یره نه وه نو ما به نن د پیغمبر علیه السلام قبر ښکاره کړی و، خو یریږم که ښکاره کړم هسې نه خلک د ډېر عقیدت او د احترام نه سجدې شو. دی بل اعلان حضور پاک او بیا یو عجیبه خبره وکړه، یو بنده له الله اختیار ورکړه چې دنیا کې پاتې کېدل د وخت کې آخرت ته تلل غواړي، نو هغه بنده د دنیا په مقابله کې آخرت غوره کړه. چې دا خبره یې وکړه نو حضرت ابوبکر صدیق په سلګو په ژړا شو. یو صحابي وایي موږ وایو چې دا ګناه ولې جاري، دا خو پیغمبر علیه السلام د یو بنده حکایت کوي، نقل کوي د یو بنده نه چې یو بنده له الله اختیار ورکړه، چا له یې ورکړه پته نشته، دا ګناه ولې جاري. وی وروسته پوه شو مونږه چې نبي علیه السلام لفظ د بنده ذکر که خو مراد د خپل ذات مبارک د حضور پاک. وی ابوبکر مونږ کې پوه و، مونږ نه پوهېدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه الفاظو سره اعلان وکړه، وی په ما د چا احسان نشته، ګورئ که د چا په ما څه احسانات وي نو په دنیا کې ما د هغې بدل ول خلاص کړی، د چا احسان په ما نشته. ما سره چا ښېګړه کړې ده ما یې بدل خلاص کړی دی، چې احسان کړی دی ما یې بدل خلاص کړی دی. یو د ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی، د هغه د احسان بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ ورکوي. دا عجیبه خبره. او بیا فرمایي وی افسوس او ارمان خلیل هغې دوست ته وایي چې د هغه نه زیاته مینه بل چا سره نه وی که د الله نه ما سوا بل خلیل نیول جایز وی لاتخذت ابا بکر. صحت به ټیک شو، او کله به طبیعت داسې شو چې د بېهوشۍ کیفیت پره. بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې نبی علیہ السلام به کله بیمار شو نو دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا صورتونه به په لاسونو چوف کړل، او لاسونه چې به کم ځای ته رسېدل په هغې به راښکل. په دې بیمارۍ کې داسې وخت راغی چې حضور پاک دا نه شو کولی، نو ما به دا صورتونه لوستل، ما به وی نو ما به وی چې زما د لاس نه خو د حضور پاک لاس ډېر مبارک دی. څومره هوښیاره بیبي، حالانکې حضور پاک چې وفات کېده دا 1300 کالو ده، 1300 کالو عمر څومره لګي. وی دا صورتونه به مه وې او د حضور پاک په مبارکو لاسو به مې چوف کړل، مې چې زما د لاس نه د حضور پاک لاس بهتر دی، نو هغه لاس به مې د هغه په وجود راښکل. دمونه ثابت دي ښه د بیمارۍ دپاره، او په لاس دم چوف کول او په ځان راښکل دا هم ثابت دي. اخري ورځ د حضور پاک د وفات چې ده په دې ورځ طبیعت ټیک سحر وقتی حضرت علی رضی اللہ عنہ روت د دې د کور نه چا یې تپوس وکړو کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، علی حضور پاک څنګه و؟ اصبح بحمد الله بارئا، ټیک دی جنن. صحابه خوشحاله و چې نبی علیہ السلام طبیعت برابر دی. او سحر منځ ولاړو نبی علیہ السلام په خپله پرده لرې کړه او صحابو ته یې وکتل، جمع ولاړه چې جمع ولاړه وه او خلقو څنګه نبی علیہ السلام داسې براوتل لکه چې په دې طرف سړی راوځي، بالکل دا کړکۍ مبارکه د کوټې دا د صف لومبي صف نه مخکې وه،
نو چې پرده یې لرې کړه بس صحابه پوه شو چې نبي علیه السلام یو لودي منزله نو حضرت ابوبکر صدیق پر سترګو پټ کې صحیح کړه نو رستو کېده او صحابه دومره خوشحاله شو ځکه تقریبا دا څو ورځې نبي علیه السلام نه دی راوتی چې قریب و چې مونځ یې مات کړی وي صفونه یې مات کړی وي نبي علیه السلام له ورمنډه کړی وي حضور پاک پوه شو او مسکی شو په دې کار خوشحاله او په دې جمع مسکی شو صحابه وایي چې مونږ یې په دې مانځه کې دې مخ مبارک ته وکتل وایي دا مخ یې داسې ښکلې راته ښکاره شو لکه د قرآن شریف پاڼه چې ډېره ښایسته او حضور پاک وایي چې مونځ خرابېږي نو زه اشاره وکړه چې خپل مونځ کوئ او پرده یې ښکته کړه ماندر پا حضرت ابوبکر صدیق ورغه طبیعت څنګه دی الله رسوله وی خیم الحمدلله وی خنو زخو چته صحابه نو وتل ټول دیرو چې اسنا آثار او نخې داسې ښکارل چې د حضور پاک د وفات مسائل دي مونږ باړو نبی علیه السلام رانه وفات نشي په دغه درمیان کې حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه اولېږه د اسود عنسی او د مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه هغه له وډېږه چې ته لاړ شه د نبوت دعوه کړې د پیغمبرۍ جهاد ورسره وکړه او اسود عنسی په یمن کې یو بل کس هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه هغه له یې یو قبیله دغه لېږلې وه لښکر لېږلې عجیبه دا وه چې په هغه دوران د بیماری کې هغه اسود عنسی چې کوم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه هغه د فیروز دیلمی رضی الله عنه د لاسه مردار شو خدای پاک مردار کړه نو نبی علیه السلام ته الله تعالی د وحی په ذریعه باندې خبره ښکاره کړه نو اواز یې وکړه وی قتله العبد الاسود فاز فیروز دا خبره د خولې مبارکې نه وتله وی هغه تور مرئی مړ دا سړی او فیروز کامیاب دی صحابه پوهېدو چې دې خبرې څه مطلب دی د وفات نه پس چې بیا کله اطلاع راله بعینه په هغه وخت هغه اسود عنسی د فیروز دیلمي رضی الله عنه د لاس نه مردار شوی او اسامه ابن زید یې ولېږه وی ته لاړ شه د مسیلمة الکذاب دپاره خو چې هغه یو 3-4 میله بار ووته د پیغمبر علیه السلام د بیمارۍ د سختۍ خبر ورته میلاو شو نو فوج یې هملته دېره کړه وی صبر وکړئ لا نه ځو هېڅ پته نه لګي د حضور پاک د وفات نه پس هغه خپل مشن کې لاړ او مسیلمة الکذاب خدای مردار کړه نو په دغه ورځې طبیعت خو نو حضرت ابوبکر صدیق اجازت وغوښته د هغه یو بیبي وه صلح ورته وایي هلته ډېره وه وی د الله رسوله که ستا طبیعت ښي نو زه به هلته لاړ شم وی زه لاړ شم او تقریبا د 10 بجو ټیم کې د پیغمبر علیه السلام مبارک طبیعت ګډوډ شو بیبي عایشه صدیقه فرمایي طبیعت یې ګډوډ شو وی زه ورپاڅېدم او مې دا سر مبارک اوچت کړ او د خپلې سینې سره مې ورته تکیه ورکړه او داسې یو لوښی پروت و پکې اوبه وې نو د هغې نه به هغه اوبه په راغېښتلې او په لاس باندې به په مخ به یې راښکلې او دا به یې فرمایل چې ان للموت سکرات د مرګ نه مخکې ډېرې سختۍ وي او هغه لاس به یې لمده او په مخ باندې به یې راښکه او تکلیف ورته داسې و چې زما د سینې او د مرۍ سره سر پروت و نو کله به سر مبارک کته که او سر اوچت کړ کله به یې مخ پټ کړ او کله به یې مخ ښکاره کړ وی دې درمیان کې زما ورور راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و هغه یې مږه نو حضور پاک د مسواک ته ډېر زیات دغه ور په نظر وکتل نو ما ورته وی چې د الله رسوله مسواک مږې شوق هم دې ورته وی سر مبارک یې وړقه ما هغه مسواک راواخېسته ما ورته وی چې د الله رسوله نرم یې کمدله وی سر مبارک یې وړقه نو ما په خپلو خوله کې ورکړه او زور مې ولا ورکړه او ښه مې نرم کړه اوبو کې مې ومنډه او بیا په خپله خوله کې او ښه مې نرم کړه او بیا مې حضور پاک مبارک له هغه مسواک ورکړه وی داسې مسواک چته نبي علیه السلام په خپل ژوند کې نه دی مږلی لکه په دې ورځ چې نبي علیه السلام دا مسواک څنګه ومږه ډېر ښایسته مسواک یې ومږه او چې مسواک یې څنګه ومږه نو
مال راکړه. دومره هوښیاره بیبي وه. وایي ما فورا هغه مسواک راواخېست او ما بیا په خپلو غاښونو کې ومږه. وایي خلک وایي چې عایشه چې شوال سپېرلی وایي د شوال د رکوټ اختر په میاشت کې اوس هم دا خلک ودونه نه کوي. خلک وایي دا شوال سپېرلی. وایي قسم په خدای چې ډېر بختور دی. وی زما نکاح په شوال کې شوې ده، واده مې په شوال کې شوې دی. وی زما نه بختور ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما غېږ کې ساه ورکړې ده، زما کوټه کې دفن دی. او وی زما نه بختور او بل څوک چې آخر وخت کې د حضور پاک او زما لاړې خدای یو ځای کړي دي. وی داسې مسواک چې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو مګلې په دغه ورځ چې کوم مسواک ومږه، ډېر ښایسته او ډېر ښکلې طریقې سره مسواک ومږه. او بیا ماله مسواک واپس راکړه او د مسواک نه پس نبي علیه السلام مبارک دا نیمګړی آیات وی مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللهم الرفیق الاعلی، اللهم الرفیق الاعلی. خدای زه ستا لویه ملګرتیا غواړم. وی چې دا مې واورېدل نو مې وکړه. ما وی چې باس حضور پاک په ژوند کې دا الفاظ ویل چې پیغمبر ال وفات کېږي چې خدای ولې اختیار مخکې ورکړي. پوه شم چې اختیار ورته میلاو شو، الله یې غوره کړ او ما نه غوره کوي. وی پوه شم. جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې لیکلی دي چې حضرت جبریل علیه السلام راغی نبي علیه السلام ته. حضور پاک نه اجازت وخت ور داخل شو او تپوس ته براته کله کله طبیعت دې څنګه دی. جبریل علیه السلام چې راغی حضور پاک ته ورسره وي ما سره یو بل ملګری دی ملک الموت فرشته اجازت غواړي. اجازت په نه ورکړه. هغه له اجازت ورکړه چې اجازت یې ولا ورکړه نو جبریل علیه السلام وایي وی دا ملک الموت ته الله را لېږلی دی. تا سره څو خبرې کوي. وایي وایه. وایي زه الله را لېږلی ما، تا له اختیار دی که د دنیا ژوند دې خوښي او که آخرت ته تل دې خوښي. دا پیغمبر سره خدای پاک لګا دا د هغه یو عزت دی. نو پیغمبر بیا دنیا نه غوره کوي. نو جبریل علیه السلام ولاړو نو پیغمبر علیه السلام حضرت جبریل علیه السلام داسې مشورې په توګه وکتل لکه څوک چا سره مشوره کوي. نو چې ورته یې وکتل نو جبریل علیه السلام خو پوه شو چې ما سره مشوره کوي. وی د الله رسول اختیار خو تا له خدای پاک درکړه. څه اختیار دی؟ خو ان الله یتشوق الی لقائک، الله ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. اوس خوښه دی خپله ده. وی امضي لامرک، خپل کار دې جاري کړه. حضرت جبریل علیه السلام فرمایي الله رسول زما د وحي لپاره بیا نن دا زما اخري وحي ده. وحي نازلېدو لپاره به زه بیا اسمان د لاندې درځم. ما لومبې اخري راتلل. بیبي عایشه صدیقه فرمایي دغه الفاظو سره چې مسواک یې ومږه وی نور پوه نه شو به لاس مبارک یې ښکته شو او یو عجیبه خوشبو را باندې محسوس شو. وایي مې راله لاړه داسې خوشبو ما چېرته نه وه محسوس کړه. او وفات وخت کې د حضور پاک سترګې مبارکې اسمان ته کولاو. یو صحابه خبره شو یو غم شروع شو. داسې غم په صحابه راغی چې حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفۃ المسلمین ګونګی شو. خبرې خو لیدلې نه دي. حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دماغو کار پرېښود ټول یې لاس کې واغوست او په منبر نبوي باندې ودرېد. اعلان یې وکړه خلکو ته. خلک وایي چې نبي علیه السلام وفات شوی دی. نو که چا له مې واورېدل چې نبي علیه السلام وفات دی په لیدونه به سر واخلي. منافقان وایي چې وفات دی. حضور پاک وفات نه دی. الله ملاقات له تللی دی. لکه څنګه چې
موسی علیہ السلام کوه تور ته د الله ملاقات ته تللی دغسې د الله ملاقات ته تللی دی او راځي به او کوم منافقان چې وایي حضور پاک وفات دی زما په دا توره به دې سر وایي ادې ما بالکل کار پرېښود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه ته اطلاع ورسېدله هغه هلته و څونه حق یې و چې هلته اطلاع ورسېدله اوهو یو شان په ژړا شروع شو تر راتلو پورې د حضرت ابوبکر اوښکې نه دي قلارې شوې او صحابه وایي چې ابوبکر مونږ ولې سینې یې غرار کړو لکه د کټوۍ په شان او چې څوک جومات ته راغی خلک په ژړا تپوس کوي څه چل شوی وایي صاحب ابو عمر سره تونه د لاس خو داسې چې غږ نه شو کولی خلک ګرېدل پریشانه دي خلک خلک یې ټول پرېښودل او لیک د لور کور ته لاړ پیغمبر علیه السلام له ورغی او چې څنګه ورغی حضور پاک یې وکړ د پیور پرېوت يتمت حيا وميتا يا حبيب يا جماعة دوستا جنز خولي وفات سغشته أخولي كنبي كريم صلى الله عليه وسلم باقي واقع رائج جو مكين دو کہ اللہ سبحان رحم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطابق زندگی نصیب اللہ غیر جلد اللہ تم جنت تموت غیر حول کوثر مبارک غیر مبارک ناس حول کوثر وجب نصیب امام مبارک دی زمونجو عمر نصیب العالمین العالمین سنت و مطابق زندگی زمون نصیب اقبل پیغمبر مقبل امت خوشحال لگی اللہ اقبل پیغمبر مقبل امت خوشحال لگی اللہ مکتب دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیداروں کے خدا قمر کے خیرت کے پیغمبر علیہ السلام دیدار نصیب کے اللہ کل دین معلم جن عمر نصیب خاتمہ بالایمان کے مریضان اللہ خدا شفا نصیب کے قرضداران و قرضون اخلاص کے مائے دوستان وفات شبیری نو کے اللہ تعالی مغفرت نصیب کے نمونگیو دوستے حجی صبر الخاجی سے اللہ غمو وفات شوی اللہ دی مغفرت نصیب کے نو سمر مردگان وفات خدا دی طول بخیر سمر دوستان لري زين راغلي منزل الله په یو قدم ولا اجر ورکړي اخر وخت بخليدا کلمه نصیب لا اله الا الله محمد رسول السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو اوریدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات بیان د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله